افغان چورلکو په تړاو د اسلامي امارت تازه غبرګون. اسلامي امارت حکومت وايي امریکا ته ورکړل شوي چورلکې د افغانستان ملکیت دی. په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت د ازبکستان لخوا امریکا ته د ورکړل شویو 7 چورلکو په غبرګون کې اندېښنه ښودلې او وایي یادې چورلکې د افغانستان ملکیت دي. د اسلامي امارت دفاع وزارت وایي دغه چورلکې باید بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. دغه وزارت په یوې خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي امریکا ته د چورلکو لېږدول موږ ته د منلو نه دي. افغانان حق لري چې د خپل حق پوښتنه وکړي او ګاونډي هیوادونه هم باید دغه حق ته درناوی ولري. د اسلامي امارت حکومت له امریکا غوښتنه کړې چې یا د ټولې چورلکې د افغانستان ته ولېږدوي او په دې بهیر کې د خنډ نه جوړوي. اسلامي امارت ته د وړاندې هم له ازبکستان او تاجکستان غوښتي وو چې دغه الوتکې او چورلکې بیرته افغانستان ته ستنې کړي. د 2022 کال جنوري میاشت کې د اسلامي امارت حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب پر ازبکستان او تاجکستان غږ وکړ چې هلته وړل شوي الوتکې دوی ته وسپاري او ګواښ یې وکړ چې د دوی حوصله دې نه ازمایي. د ازبکستان رسنیو ریپورټ ورکړی چې ازبکستان 7 چورلکې چې شاوخوا 3.5 کاله وړاندې د افغانستان د پخواني حکومت د نسکورېدو پر مهال دغه هیواد ته لېږدول شوي وې امریکا ته سپارلې دي. د ریپورټونو له مخې د دې چورلکو د سپارلو اعلان په واشنګټن کې د ازبکستان په سفارت کې شوی دی. امریکا غږ هم خبر ورکړی و چې ازبکستان 7 بلک هاک چورلکې امریکا ته سپارلې دي. دا خبر په واشنګټن کې د ازبکستان په سفارت کې د هغه هیواد د وسلوالو ځواکونو د 13مې کلیزې په مناسبت د یوې غونډې پر مهال خپور شو. په امریکا کې د ازبکستان سفیر فرقت صدیقوف هغې غونډې ته ویلي وو چې هیواد یې چمتو دی چې له امریکا سره په پوځي ستراتیژیکو او استخباراتي برخو کې همکاري پراخه کړي او ډېره یې مهمه بللې ده.